سلامونه ستړي مشي ناصر حلیمي هم تاسو کرکلند ساري آی پی ایل تقریبا بخلاصېدو دی څلور لوبډلې پلی آف ته تللي دي او د ګروپ سټیج لوبې شاوخوا ختمې دي. د ځینو په آی پی ایل کې د ځینو لوبډلو په کامیابۍ او د ځینو لوبډلو په پاتې راتلو باندې خبرې کوو، خصوصا په دې چې افغان لوبغاړي سره کوم چې تمه وه هغه شی ونه لوبېدل. د همدې بحث لپاره را سره ملګری خان وزیر عابد صاحب له لندن نه مېلمه دی. عابد صاحب په سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. د کرکلند په صفحه مو ملګري ساري. سلامونه جوړ تکړه تازه د کرکلند ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته او لوستونکو دپاره خدای دې وکړي چې ټول به ښه وخت ساعت به یې ښه تېر کړی. حلیمي صاحب له تا هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ ته به په دغه خپرونه کې برخه راکړه او موږ مو غوره وګڼلو چې موږ له تاسو سره په د هند په غوره لیګ باندې بحث وکړو او خبرې اترې وکړو. عابد صاحب پیل به له دې وکړو چې په ځګني آی پی ایل کې مو د خوښې لوبډله کومه یوه وه، بلکې کومه یوه ده؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اول خو به دا ووایو چې د هند غوره لیګ سیالۍ د کرکټ په دنیا کې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو سترې تجارتي سیالۍ دي. هر د کرکټ مینوال، د کرکټ مبصر او هغه څوک چې کرکټ ساري مینه ورسره لري حتماً به هغوی د هند په غوره لیګ کې د خپلې خوښې لوبډله لري. که څه هم زه د هند په غوره لیګ کې تقریبا د تیرو 14 کلونو راهیسې خپله د خوښې وړ لوبډله لرمه. کله چې په 2011 او 12 کې د هند غوره لیګ و، په هغه وخت کې زما د خوښې لوبډله د چینای سوپر کینګز او تر نن ورځې پورې د ایم ایس ډوني دپاره او دغه ټیم دپاره دا لوبډله زما د خوښې وړ ګرځېدله. که څه هم سږکال د چینای لوبډلې تقریبا 9 لوبې وبایللې، یوازې 2 یا 3 لوبې دوی ګټلې دي، خو بیا هم د کرکټ داسې یوه لوبه ده چې یو چا سره ستاسو مینه او یا هم یوې لوبډلې سره د مینه وي نو هغه تر پایه پورې یو دا نه بدلیدونکې ده په دغې لیګ کې زما له لورې. خو بیا هم ډېرې ښې لوبډلې دي پکې. د افغان لوبغاړو لپاره مو پکې بېلابېلې لوبډلې د خوښې وړ دي او هغه په خوشحالېږو خوښېږو پې چې ښه پکې ځلیږي او پکې لوبېږي. نو زما دپاره د چینای لوبډله چې ده هغه د خوښې وړ لوبډله ده. که څه هم لوبې بایلودلې خو بیا هم نیکسټ ایئر به شي، را روان کال به شي او بیا به په ښې لوبې ترسره کړي. او د دې وجه همدا ده چې مس ډوني پکې لوبېده او سږکال خوشحاله ده چې زموږ نور احمد پکې ولوبېږي او ښې ویکټ یې ترلاسه کړي او تر اوسه پورې په ټاپ 3 بالرانو کې لومړنیو 3 بالرانو کې ځای لري. عابد صاحب د لوبډلو جوړښتونو ته په کتو پنجاب، آر سی بي، ګجرات، ممبئی ښې لوبډلې دي په پلی آف کې. کومه یوه زوروره ښکاري او تمه ترې کېدای شي چې ټایټل به وګټي؟ فکر کوئ چې آر سی بي به د لومړي ځل لپاره ټایټل وګټي، یا ګجرات د 2یم ځل لپاره، یا ممبئی انډین د 4م ځل لپاره به دغه ټایټل وګټي؟ د هند غوره لیګ لوبې قسم تېره ورځ پلی آف مرحلې ته ورسېدلې او 4 غوره لوبډلې پکې پلی آف مرحلې ته رسېدلې دي چې په لومړي په سر کې د ګجرات لوبډله قرار لري، 2یم پکې بنګلور ده، 3یم پکې پنجاب او 4م ممبئی انډینز. که څه هم دا تغییرات لري ځکه یو لوبه یا 2 لوبې د لوبډلو پاتې دي، شاید په دغه درجو کې تغییرات راشي او معلومه به شي چې کومه لوبډله په لومړۍ لوبډلې په توګه باندې په پلی آف کې ګډون کوي، کومه په 2یم او کومه په 3یم او کومه په 4. خو 4 واړه غوره شوي دي او 4 واړو د ښو لوبو په کولو سره دغې پړاو ته لار پیدا کړې دي. لوبډلې چې کومې دي کومه چې پلی آف ته لار پیدا کړې ده ښې لوبې ترسره کړي او د ښو لوبو د وجې دوی دغه مرحلې ته رسېدلي دي. په دې سره به د آی پی ایل لیګ پلی آف لوبې ترسره کړي. د دې په پلی آف لوبډلو کې چې ما دپاره یو په زړه پورې لوبډله ښکاري او بایلنس لوبډله ښکاري، هغه 2 لوبډلې دي چې هغه یوه د ممبئی انډینز لوبډله ده او 2یمه د ګجرات لوبډله ده. ګجرات لوبډله بایلنس لوبډله ده، خو که داسې خبرونه دي چې د 25 مۍ یعنې د پلی آف وړاندې د دوی ځینې لوبغاړي دغه لوبډله پرېږدي نو په هغې باندې به اثر وکړي شاید، او د دغې لوبډلې د بیټینګ جوړښت یا د بالینګ جوړښت باندې کوم اثر وکړي. خو بیا هم هغوی بدیل لوبغاړي اخیستي دي، شاید ښه کمبیک ترسره کړي. نو زما د خوا نه 2 غوره لوبډلې چې دي هغه ګجرات او ممبئی انډینز، زه غواړم چې دا دواړه په پایلوبه کې ولوبېږي
او دوی ښې لوبې ترسره کړي او کاره لوبډله یې ګټي نو بایلنس ته په کتو سره د دوی وروستۍ لوبو په کتو سره دوی حقداره دي چې ښې لوبې ترسره کړي. ډېره مننه. ډیلی کیپیټلز که فکر مو په لوبډلنیو کې 4 واړه لوبې وګټلې، برعکس ممبئی انډین 4 واړه لوبې بایللې وې. د ډیلی کیپیټل له بده وخته چې بیا هم پلی آف ته کوالیفای نشوله، د دوی د ناکامۍ راز پسې کې دی او که وپوښتم همدلته چې د ممبئی انډین د بریا راز پسې کې و چې وروسته له 4 ناکامیو هم پلی آف ته کوالیفای شول. ښه پوښتنې ته دې اشاره وکړه. د ډیلی او د ممبئی، ډیلی رښتیا هم 4 پرلپسې لومړنۍ لوبې وګټلې، خو بیا وروستیو کې لوبې بایلودلې او د همدې وجه شوه چې د پلی آف مرحلې څخه پاتې شو. ډېر ښې لوبې ترسره کړې په لومړنۍ، خو وروسته منځ کې هم ښې لوبې ترسره کړې، خو وروستۍ لوبې په ښه ډول باندې پای ته ونه رسولې. همدا وجه وه چې دوی د یوې لوبې په بایللو سره له پلی آف یعنې دویم پړاو سیالیو څخه پاتې شو او نشي کولی چې مخکې تګ وکړي. د ممبئی په تړاو باندې به زه دا ووایم چې ممبئی انډینز لوبډلې د کامیابۍ راز په دې کو دوی خپلې لومړنۍ 4 لوبې بایلودلې، خو وروستۍ ډېرې لوبې وګټلې. تقریبا دوی وروستۍ 11 لوبو کې په پرلپسې ډول باندې بریاوې ترلاسه کړې دي. یوازې 1 یا 2 لوبې دوی په منځ کې نورې بایللې دي. د دې ښه راز څه شی ده؟ راز یې دا ده چې د ممبئی انډینز لوبډلې ځینې لوبغاړي چې تیر کال آوټ اف فارم او ځینې لوبغاړي چې تیر کال دوی سره وو د هغې بدیل لوبغاړي چې سږکال دوی اخیستي دوی ښې لوبې ترسره کړې. دوی په پیل کې لومړنۍ 4 لوبې چې دوی بایلودلې، روهیت شرما پکې توپوهنه سمه ترسره نه کړه، سوریا کومار پکې ښه ونه ځلېده، د دوی اوپنر یو بل لوبغاړی هغه پکې ښه ونه ځلېده، بالینګ یې هم ښه نه و، بومرا ورسره نه و، ناروغ و. نو همدا وجه وه چې دوی خپلې لومړنۍ 4 لوبې بایلودلې. خو کله چې بومرا بیرته لوبډلې ته راوګرځېد او روهیت شرما په پرلپسې ډول باندې 4 یا 3 لوبو کې 50 سیزې ترسره کړې، په منځ کې سوریا کومار یا دا 50 سیزې په پرلپسې ډول باندې ترسره کړې، یعنې دا د دوی د ښه کمبیک د هارډک پانډیا له لوري په زړه پورې توپ اچونه او بیټینګ، همدا ډول باندې د بومرا ښه بالینګ، د ټرنټ بولټ ښه بالینګ، دې ته په کتو سره د دوی لوبډلې ښه کمبیک ترسره کړ او وروستۍ ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. د ممبئی انډینز داسې یو لوبډله ده چې تقریبا 10-12 ځلې دوی پلی آف لوبو ته لار پیدا کړې ده، 5 ځلو نه ډېر زیات دوی د آی پی ایل ټایټل ګټلی ده. نو دوی ښه ایکسپیرینس لري او روهیت شرما یې ښه لوبغاړی ده چې په دغه ټولو لوبو کې ورسره برخه اخیستې ده او د هغه د تجربو او د هارډک پانډیا د تجربو مطابق باندې دوی ښې لوبې ترسره کړي. یعنې لومړنۍ 4 لوبې چې دوی ترسره کړي د توپوهونکي چې کوم دوی په ښه ونه ځلېدل، بالینګ یې ښه نه و، بومرا ورسره نه و. کله چې بومرا او د بیرته یو ځای شو د ټرنټ بولټ سره د یو پارټنر په توګه باندې بالینګ ترسره کړ، نو دا ډېره په زړه پورې وه د ممبئی انډینز لپاره. او د سوریا کومار یاداف په پرلپسې ډول باندې ځلېدل، په هره لوبه کې له 10 پورته منډې ترسره کول، 50 سیزې وهل، دا د دوی د بریا راز و. همدا ډول باندې تلاک ورما دوی ته ښې لوبې ترسره کړې په منځ کې، کسټم وروستۍ کې ښه ونه ځلېده، خو ولې د کار لوبو کې او هغه لوبې چې دوی ته د ګټلو وې په هغې کې ښه وځلېده. همدا علت و دغه 2 لوبډلې چې ډیلي لوبډلې لومړنۍ لوبې وګټلې، وروستۍ بایلودلې، او ممبئی انډینز لوبډلې لومړنۍ بایلودلې، وروستۍ وګټلې. نو په دې ترتیب باندې د دوی ښه کمبیک و چې دوی پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. ډیره مننه. د مهمو پوښتنې ته وراسم. که وګورو له ښه بخته عصمت عمرزی په وروستیو کې څه ښه و او نور احمد خو ښکاره ده چې ښه دی، خو په کویوریج راواخلو څنګه چې په تمه وه، څنګه چې په کار وه افغان لوبغاړي په سږني آی پی ایل په سږني سیزن کې هغه شی ونه لوبېدل. که فضل الحق فاروقي راواخلو، که کریم جنت راواخلو، که راشد راواخلو، څومره چې ترې تمه کېدله هغه شی ونه لوبېده. څه فکر کوئ ستاسو باندې د دوی د ناکامۍ راز په څه کې و؟ د عظمت عمرزي په تړاو باندې چې په وروستۍ لوبو کې ښه وځلېده، خو ولې د راشد خان او کریم جنت یادونه تا وکړه چې حلیمي صاحب چې ښه نه ځلېږي، فضل الحق فاروقي. ګورئ څو علتونه دي. یو خو علت دا ده چې د آی پی ایل لیګ چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لیګ ده او په دې کې هغه لوبغاړي ښه ځلېږي چې هغه خپلې هرې ورځې دپاره او خپلې هرې لوبې دپاره ډیفرنټ تمرینات ترسره کړي. یعنې هغه ډول باندې چې لوبغالی وي، هغه ډول باندې چې پیچ یې وي، شتنځای د هغې دپاره
ځان شمتو کول، د هغې دپاره ځان برابرول او په یو نوي فکر باندې لوبېدل کولی شي لوبغاړي ښې لوبې ترسره کړي. خو ولې که ته یو ایکسپیرینس کاری په یوې تجربې سره ځي او په هماغه پخواني ډول باندې ځي، نو لوبډلې هم تغیرات لري، بدلون لري. هره لوبډله یو شی نه وي، نو خامخا به ښه لوبغاړي نه ځلیږي. د عظمت په اړه به دومره ووایم چې عظمت د عمرزي په لومړنۍ شپږو پنځو لوبو کې دته چانس ورنه کول شو. یوازې لومړۍ لوبه یې وکړه، بیا ونه لوبېده. دوی پې ټرست نه لرلو او د پنجاب لوبډلې دا یو سره غلطي وکړه چې عظمت ته یې په پرله پسې ډول باندې په لوبو کې چانس ورنه کړ. عظمت د عمرزي ښه پلیر د ښه لوبغاړی دی، هغه ټایم ته ضرورت لري. لکه څنګه چې عظمت مشهوره ده او هغه د ون ډے د 500 ورځو سیالیو 50 پلس اوریج باندې لوبې ترسره کوي او ښه بیټینګ ترسره کوي، هغه ټایم ته ضرورت لري. زما په نظر باندې د عظمت چې په شل ورځ کرکټ کې خپل ایوریج کم ده، بیټینګ ایوریج د بالینګ او ست په کتو سره دغه منټلی هغه جوړ 500 ورځو لوبه لپاره دا په شل ورځو لوبو کې هغه وخت هغه خزلېږي چې دته ټایم ورکړي په پرله پسې ډول باندې ولوبې. نو عظمت عمرزي سره د پنجاب لوبډلې په لومړیو شپږو لوبو کې زیاتی وکړه او په دې کې دوی ناکامه راغله او پاتې راغله چې دغه په ځای هغه میکسویل لوبه و او میکسویل هم پاتې راغله. کله چې هغه ټپي شو بیا په پرله پسې ډول باندې اوس عظمت ته چانس ورکول کېږي او عظمت دا ده ښه ځلیږي. وروستۍ دوه لوبې ښې ترسره کړې، ویکټ یې هم واخیستلې، منډې هم ترسره کړې. نو عظمت چې دا هغه جوړیږي د شل ورځ لوبو دپاره نور هم ښه جوړیږي، نور هم باید په ځان باندې کار وکړي او په دغسې لیګونو کې چې لوبیږي نو هغه منټلی باید خپل دغه سوچ او فکر شل ورځو سیالیو دپاره ډیر کړي، ځکه افغانستان هم ورته په شل ورځو سیالیو کې ډیر ضرورت لري او د دنیا لیګونه هم ورته په شل ورځو سیالیو کې ډیر زیات ضرورت لري که ان شاء الله ښې لوبې ترسره کړي. راځو د راشد خان په اړه باندې. یو خو د افغانستان د کرکټ مینوال چې دی حلیمي صاحب، دوی په راشد خان باندې په پرله پسې ډول باندې نیوکې کوي، په سوشل میډیا باندې دغه پسې پوسټونه کوي چې ولې ښه نه ځلیږي، علت څه ده او څو ډول خبرې کیږي. یو خبره خو دا ده د کرکټ مینوال دا خبره ډیر کوي چې ولې راشد خان په هر لیګ کې لوبیږي، لوبغاړي ورسره بلد شو، د دنیا په هر لیګ کې ورسره ولوبېده او د همدې وجه ده چې راشد خان سره اوس په ډیر په اسانۍ سره لوبیږي، په ډیر اسانۍ باندې ترې منډې ترسره کوي. دویم علت دا ده چې خلک په دې اړه باندې ډیر زر پریکړه کوي. یو لوبغاړی یو ښه ورځ ولري باید ملاتړ یې وکړي، که یو لوبغاړی بده ورځ هم لري هغه باید ملاتړ وشي. خو د افغانستان د کرکټ مینوالو کې صبر نشته، د حوصله نشته. همدا وجه ده چې راشد خان هم کوشش کوي خپل مینوال خفه نه کړي او یو څه دلیل د مینوالو هم په ځای ده، خو ولې باید دوی حوصله وکړي او د راشد خان عمده ستونزه چې داسې باید په ګوته کما راشد خان چې کله هم انګلستان ته دلته راغلی او هغه د ملا عملیات ترسره کړ تقریبا 15-16 میاشتې وړاندې، نو د هغې ملا عملیات وروسته د راشد خان د بالینګ سټایل هم بدل شوی ده او همدا ډول باندې هغه په ښه ډول باندې توپ اچونه نه ترسره کوي. نو راشد خان چې دا هغه د زما په نظر باندې یوازینی علت دا ده چې دغه بالینګ کې ستونزه ده، نو هغه د ملا اپریشن یې ترسره کړی، عملیات ترسره کړی او د هغې نه وروسته ښه نه ده راګرځېدلی. نو دوه علتونه دي. یو علت دا ده چې هغه د ملا اپریشن کړی د عملیات کړی، له هغې وروسته ښه نه ده راګرځېدلی او په هغه ډول باندې چې هغه توپ اچونه کوي نه شي کولی چې دا شوبمن ګیل د ګجرات کپتان هم تایید کړی چې راشد خان د عمرزي وروسته په سم ډول باندې نه ده راګرځېدلی. دویم علت دا ده چې ډیرو لیګونو کې ولوبېد، حتی په 10 ورځه لیګ کې هم دی ولوبېد، خو په کار نه ده چې په هغه ډول لیګونو کې ولوبېږي. راشد خان باید په کال کې ځان ته 2 یا 3 لیګونه سلیکټ کړي او په هغه کې ولوبېږي. هغه د اقتصادي اړخ نه هم دغه سپورټ کولی شي، هم د هغه لیګ ویلیوم برابرول شي او هغه لیګ ته ښکلا هم ور برابرول شي. دریمه خبره چې دا د فضل حق یاد کړه. فضل حق ګوري، فضل حق داسې یو بالر ده چې دنیا یې پیژني او هغه په تیر نړیوال جام شل ورځ جام کې لومړی توپ اچونکی شو، ډېرې ویکټې واخیستلې، په ښې اکانومۍ سره یې بالینګ ترسره کړه. فضل چې دا فضل په هغه ډول پیچونو کې ښه بالینګ ترسره کوي. په افغانستان کې د ډومېسټک کې ښه لوبیږي، په ویسټ انډیز کې ډېر ښه بالینګ ترسره کولی شي، په انګلستان کې هم ښه بالینګ ترسره کولی، په هند کې ساکال هغه تر اوسه پورې ویکټ نه لري. په 6 لوبو کې د راجستان لوبډلې چانس ورکړی ده خو ویکټ نه لري. علت به دا وي چې هغه پیچ ښه نه ریډ کوي، ویشتنځای چې کوم جوړیږي هغه ډېر نه ریډ کوي او
په دې نه پوهېږي چې په دغه ډول باندې څنګه توپ اچونه ترسره کړي. هغه به نور توپ اچونکي د ممبرا د ټرنټ بولټ او دا ډول باندې نورو فاست بالرانو هازلي ووډ هغه مطالعه کوي او وګوري چې هغوی په کوم ډول باندې توپ اچونه ترسره کوي، په کوم اړخ باندې توپ اچونه ترسره کوي. خو لفضل همدغه علتونه دي چې ویشتنځای ته په مطابق باندې د بالینګ نه ترسره کوي، رسیدلي بالونه ترسره کوي او کومه کوالټي چې دکې ده هغې نه کار نه اخلي. د هر دویم بال هر دریم بال نه وروسته سلو بال ترسره کول دا د په تاوان دي. سلو بالونه او قراره بالونه کول هغه په د ډیټ اورونو کې په وروستي اورونو کې د لپاره ګټه کوي. خو هر دویم بال وروسته خپل سپیډ کمول، سلو بال کول نو دا د لپاره تاوان دي. همدا وجه ده چې په ښه ډول باندې نه سلیږي. ډېره مننه. عابد صاحب نړۍ کې ګڼ لیګونه شته لکه BBL، BPL، PSL، CPL، همدارنګه که روا که وګورو شاوخوا ډېر ملکونه خپل سوداګریز لیګونه لري. خان وزیر عابد صاحب ولې IPL خوښوي، ولې IPL ګوري؟ جواته معلومه ده چې IPL لیګ کوالټي لري او د IPL لیګ لکه څنګه چې تاسو د خوښي لیګ ده، د مینوالو د خوښي لیګ ده، زما هم د خوښي لیګ ده. دا لیګ هر لوبغاړی د دې ارمان لري او د دې خوب لري چې په دغه ډول لیګ کې واخیستل شي. حتی لوبېدل خو لا لوی خبره ده، یوازې اخیستل خبره ده چې یو نوی ځوان لوبغاړی په هغې کې هغوی سره ګډون وکړي. نو دا لیګ کوالټي لري. یو ځوان لوبغاړي دپاره د هغه ایکسپیرینس دپاره د دنیا ټاپ روزونکي، د دنیا ټاپ ټرینران، د دنیا ټاپ فیزیو، د دنیا بهترینه پلانونه په دغه لیګ کې عملي کیږي او ښه کوالټي لري. په ښې ټکنالوژۍ سره دغه لیګ ترسره کیږي. یو لوبغاړی پکې خپل خوبونه رښتیا کوي، یو لوبغاړی پکې خپل اقتصاد صحیح کوي، یو لوبغاړی پکې لکه 0 نه تر میلیونونو ډالرو پورې ګټي. یعنی دا د یو لوبغاړي ژوند بدلوي. IPL داسې یو لیګ ده لکه چې د راشد خان ژوند یې بدل کړه، د نور احمد ژوند یې بدل کړه، د مجیب ژوند یې بدل کړه، د غضنفر ژوند یې بدل کړه. د ځوان لوبغاړو ژوند بدلوي، تغییرات پکې راوړي. لکه څنګه چې د راجستان په لوبډله کې تاسو یو ځوان لوبغاړی وکړ 14 کلونو عمر لري، په لومړي ځل باندې راغی، په خپل لومړي توپ باندې شپږیزه ترسره کړه، دومره تشویق شو چې حتی اوس 50 ترسره کوي. په ایکسپیرینس لوبغاړو باندې په دنیا په ټاپ بالرانو باندې شاټونه وهي او خپل لوبه ترسره کوي او هغه د خپل ایکسپیرینس ترلاسه کړه او د نور زده کړې ترسره کوي. د زده کړې لپاره به په دغه لیګ کې نور هم پاتې شي او د روان کال لپاره شاید په ډیر لوړ قیمت باندې خرڅ شي، هم به اقتصادي وسایل ورسره ښه شي. وروسته له 11 کلونو د پنجاب لوبډله کوالیفای کی. حال دا چې بهرني لوبغاړي ورسره کوم بهرني لوبغاړي چې دوی سره ول پرفورم کې نه ول هغه شیونه لوبېدل څنګه چې تمه کېده ترې دوی سره ځوان لوبډله و، بلکې داسې ځوانان ورسره ول چې ما اعلانوم نه واورېدل د هند داخلي کرکټ نه راوګاسلي و. پنجاب لوبډلې د کامیابی راز څه کې کېدای شي؟ بهلمی صاحب د دغه پاړه باندې د پنجاب لوبډلې په اړه تا وکړه چې په تیرو 11 کلونو کې 11 کلونو نه پاس دوی پلی آف پاړه تلار پیدا کړو. د پنجاب لوبډلې ولې پلی آف پاړه تلار پیدا کړه؟ د پنجاب لوبډلې د روزونکي چې کوم دي کومه ډلګۍ چې ده دوی ډېر ښه تغییرات څکل او خپل لوبغاړي بدل کړ او کپتان داسې یو کپتان وټاکه چې هغه تیر کال ټایټل ګټلی و د کلکتې دپاره، شیرس آیر وټاکه هغه فورم کې و، هغه د هند دپاره په چمپیونز ټرافي لوبې کې ښې لوبې ترسره کړې. تا مخکې یادونه وکړه چې شیرس آیر د هند رنجو ټرافي، مشتاق علي ټرافي، ایرانی ټرافي، ډېرې ټرافیانې د خپل نوم باندې په خپله کپتانۍ کې ترلاسه کړي. یعنې دا خپله یو ایکسپیرینس د تجربه ده چې دی ترسره کوي. نو همدې اړخ باندې پنجاب لوبډله ځکه کامیابه ده چې دوی ښه کپتان غوره کړی او ښه لیډر ده او په ښه ډول باندې خپل لوبغاړي ازمایي او هماغه وجه ده چې دوی د کلونو وروسته پلی آف پړاو ته لار پیدا کړه. کلکتې لوبډلې ته راځم. د تیر کال چمپیون لوبډله وه، اوسه کال کوالیفای هم نه شوه. ستاسې په اند د ناکامۍ راز یې په څه کې و؟ کلکتې اولنۍ غلطي دا وکړه چې دوی خپل کپتان له لاسه ورکړ شیرس آیر. دویمه غلطي دا وکړه چې هغه ډول د اجنکا ریحانې په نوم کوم لوبغاړی چې دوی کپتاني ورکړه هغه لوبغاړی چې په IPL لیګ کې په وروستي 2 کلونو کې کومې لوبډلې ورته زړه نه ښه کوو او د عمر له لحاظه هم ډېر و. که څه هم بیټینګ ډېر ښه وکړه خو ولې د کپتانۍ تجربه، د ټیم راټولول، د دې جوړښت برابرول، کمبینیشن برابرول، هغه ایکسپیرینس سره نشته ده. دویمه غلطي دا وکړه چې د کپتان کړه. درېیمه او څلورمه غلطي بیا هم درته په ګوته کما چې دوی د فاست بالینګ په برخه کې د میچل سټارک د لاسه ورکولو
میچل سټارک داسې یو بالر ده که تا ته لوبې ترسره نه کړي خو په وروستۍ لوبې کې شاید دوی ته ښې لوبې ترسره کړې وي لکه تیر کال چې ټایټل یې وګټه هم میچل سټارک په پلی آف لوبه کې په سیمی فاینل او فاینل لوبه کې دوی ته ډېرې ښې وکټې واخیستلې وه خو لوبې ورته وګټل نو د سټارک نشتون د شریس آیر نشتون او بیا د اجنګر رحاني کپتانول همدا ډول باندې دوی سره د اوپننګ جوړه چې کومه وه د هغوی ښه بیټینګ ترسره نه کړه سږکال د کاک په لومړنۍ 15 شپږو لوبو کې هیڅ ډول کومې ښې لوبې ترسره نه کړې ګوربز هم بد قسمته ده تقریبا ښې لوبې ترسره نه کړې یوازې د 2-3 لوبو کې ښې لوبې ترسره کړې 2 ځل په ډېرو کمو منډو باندې اوټ شو 2 ځل د دوی لوبې باران ویوړې یعنې دوی ټیم کمبینیشن ټول خراب شو دغه لومړۍ ورځ نه چې کله ډیکوک ورته لوبې ترسره نه کړې همدا ډول باندې د ګوربز د بدبختي قسم ښه ولوبېده خو بیا هم په کار هغه وسې وه چې ډېر باید د دې هم ښه لګېده ولوبېدلی وی او بیا د شیرس آیر ورسره نشتون یعنې دا ټولې غلطیانې د کلکتې لوبډلې وکړې همدا ډول و چې همدا ستونزه وه چې د پلی آف لوبو څخه پاتې شوه او دوی نشي کولی چې په پلی آف لوبو کې ګډون وکړي. ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه به ووایم شیرس آیر پر رایاده شوه په 2023 کال کې هند له ده څخه سنټرل کنټرکټ واخیسته بیا یې په هماغه کال په کورني کرکټ کې ایرانی ټرافي وګټله د دې ترڅنګ یې سید مشتاق علي ټرافي وګټله رنجي ټرافي وګټله آی پی ایل وګټه په 2023 کال کې بیرته ورته هند کرکټ بورډ سنټرل کنټرکټ ورکړه د چمپیونز ټرافي کې د لوبډلې برخه و بلکې چمپیونز ټرافي هم وګټله که کپتان نه و نو دا د لوبډلې برخه و. پوښتنه دا ده چې ولې د انګلند خلاف د الف لوبډلې برخه نه و. همدلته به دویمه پوښتنه هم وکړم په اوس وخت کې هند د یو ښه لوبډل مشر په پلټه کې دی روهیت شرما استعفا ورکړه د ټیسټ کرکټ نه که څه هم وایس کپتن بمراه خو ځینې اوازې داسې دي چې ښایي شمنګل کپتان سي بمراه هم مخکښ کاندید دی د ترڅنګ کیل راهول باندې خبرې روانې دي ریشاب پانډ باندې خبرې روانې دي خو هیڅوک د شیرس آیر نوم نه اخلي. فکر نه کوئ چې شیرس آیر هم یو ښه بدیل کېدلی سي چې د هند لوبډل مشري وکړي ځوان دی آینده لري کرکټ ورپورې تړلی دی. بالکل حلیمي صاحب ستا پوښتنې ته په کتو د شیرس آیر په اړه باندې چې ولې د هند په الف لوبډله کې نه و د انګلند سفر باندې ګوري شیرس آیر چې دغه د هند سنټرل کنټرکټ ورکړی مرکزی قرارداد یې ورکړی هغه په کار ده چې دوی سره په ملي لوبډله کې ولوبېږي او په هماغه ډول باندې ټیسټ لوبو کې او رسنۍ او نورو دا د هغوی د سلیکشن کمیټې برخه ده چې ولې او په کوم دلیل باندې دوی د الف لوبډلې سره وډلېږي. دویمه پوښتنه دا ده چې تا مخکې یادونه وکړه چې شیرس آیر لکه هند چې د یو ښه ټیسټ لوبډل مشر په لټه کې ده داسې ګنګسي او داسې خبرې دي چې دوی شوبمن ګیل ته شاید دغه لوبډل مشري ورکړي خو ولې شیرس آیر چې په کورنۍ لوبو کې هم اتلولي ترلاسه کړه تېر کال یې آی پی ایل ټایټل وګټه او سږ کال پلی آف لوبو کې هم برخوال دي او وروستۍ 2 لوبې دوی هم لري شاید لومړی ټیم شي چې پلی آف ته د لومړي ټیم په توګه باندې لار پیدا کړي پای لوبې ته یا نیمه پای لوبې ته او که چېرته ګرځي د هندۍ لوبډله د یو ښه لوبډل مشر پسې د ویرات کوهلي او د روهیت شرما په نشتون کې نو د شیرس آیر او د شوبمن ګیل په منځ کې به او دوی دواړو نه به یو تنه دوی ټاکي او شاید په همدې باندې د دوی ترمنځ هم سلا روانې خبرې روانې او دا لکه څنګه چې تاسو دپاره غوره لوبډل مشر ده ما دپاره هم غوره لوبډل مشر ده او شاید په دغسې د دوی چانس ورکړي او دوی دغه لوبډل مشري د دې دواړو لوبغاړو نه یو لوبغاړي ته په واک کې ورکړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ د کرکلین ټولو لیدونکو ته له ټولو نه مننه کوم او له تاسو نه حلیمي صاحب چې موږ ته مو برخه راکړه په خپرونه کې انشاءالله وخت نه وختي بیا به هم موږ له تاسو سره تماس کړي او تاسو سره به د کرکټ په برخه کې په نورو مرکو کې هم برخه اخلو. زما د خوا نه ستاسو ټولو مینوالو ته او لیدونکو دپاره ډېره مننه. کور ودان ښه وخت ولرئ. ډیره مننه خان وزیر عابد صاحب له لندن را سره و. کور ودان ملګرو له تاسو هم مننه چې را سره وئ او خپرونه مو تر دې ځایه تعقیبوله. د دې لپاره چې زموږ خپرونې تر تاسو له هر چا وړاندې در ورسیږي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک مو وڅارئ. کور ودان.